په افغانستان کې له راډیو د زده کړو وړاندې کول نوې چاره بلل کیږي چې د ټولنې نالوستې او نیمه لوستې برخه په ځان راټولوي. راډیو که له یوه اړخه خلکو ته د خبر رسونې چټکه او اغېزمنه وسیله یادېږي، له بلې خوا یې اوس د هغو وګړو لپاره د تعلیمي نهاد ځای نیولی چې له زده کړو او تعلیم لرې پاتې دي. په خوست کې د یادو تعلیمي خپرونو یو مسؤل یې د اړتیا او ارزښت بیانولو ترخوا د هغو زده کوونکو حساب په ګوته کوي چې په ټولیزه توګه یې د زده کړو زمینه ترلاسه کړې ده. فعلا موږ سره 440,000 زده کوونکي په د 12 ولایتونو کې زده کړې عملاً ترسره کوي. ښوونځي په چوکاټ کې درې مهمې برخې شتون لري: طبي، دیني او عصري زده کړې. فعلا په ټولو ولایتونو خوست، پکتیا او غزني، میدان وردګ، پکتیکا، کندهار، ارزګان، کندوز، هلمند، فراه او همداشان ننګرهار او کونړ لغمان کې هم دا پروګرامونه شتون لري چې په هر ولایت کې په تسلسلي شکل باندې دا دورې جریان لري. د دغه پروګرام یو استاد د راډیو له لارې تدریس او زده کړه اسانه نه بولي، خو وایي د تدریس له داسې میتودونو یې کار اخیستی چې د ټولو لپاره د پوهېدو وړ وي. راډیو د تدریس چاره اسانه خبره نه وه چې له راډیو یو څوک زده کوونکي پوه کړلی شي. نو ما له داسې میتودونو نه کار واخیسته د یو ښوونکي په صفت چې خپل زده کوونکي زه په موضوعاتو باندې پوه کړلی شم. الحمدلله چې دغه چاره ډیره په ښه ډول په مخ لاړله. زموږ زده کوونکي اوس بیخي زیات دي. زده کوونکي بیا دا کمسارې حادثه ستایي او د ټولنې په خیر یې بولي. زیاتوي چې د ورته تدریسي خپرونو له امله اوس د دې جوګه دي چې لیک او لوست وکړي. موږ د ازمون راډیو همداسې نورو راډیوانو څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته درسي خپرونې شروع کړي دي. زه په خپله او د کورنۍ نورو غړي مې هم د راډیو ازمون راډیو همداسې نورو راډیوګانې تعقیبوو چې موږ ته درسي خپرونې شروع کړي دي. موږ کې یوه کې ډېر تغییر راغلی دی. مخکې موږ نه شول کولی چې کتاب ولولو، یعنې مخکې ډېر کې که راشو رسنۍ که وګورو په خوست ولایت کې که وګورو د ولس لپاره، د هېوادوالو لپاره، عموماً کې د خوست میشتو لپاره د تعلیم په اړه کې ډېر ښه خدمات وړاندې کړي دي، هم جریان لري. په افغانستان کې د سیاسي بدلون راتلل ټولنیز شرایط او کلتوري محدودیتونه هغه لاملونه بلل کیږي چې په دې وروستیو کې د حضوري زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ساحه تنګه کړې چې د بادلاتو په توګه یې راډیوي ښوونځي رامنځته شوي دي.